بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی اکشن پوټنشل. صحیح ده. پرون مونږه د ریسټینګ ممبرین پوټنشل په باره کې خبره کړې وه چې مطلب زمونږ سره ریسټینګ ممبرین پوټنشل مونږ هغه وایو چې په هغې کې زمونږ سره چې کوم نیوران دی نو دا په ریسټ حالت کې وي. مطلب دی میسج نه کیری کوي، بس دی په ریسټ حالت کې وي. صحیح ده. او اکشن پوټنشل مونږ دې ته وایو چې مطلب زمونږ سره ممبرین په اکشن کې وي، مطلب میسج چې کوم دی نو د یو ځای نه بل ځای ته پکې روان وي. صحیح ده. میسج کنډکټ کېږي نو دې ته بیا مونږ اکشن پوټنشل وایو. نو پرون مونږ د ریسټینګ ممبرین پوټنشل په باره کې خبره کړې وه چې مطلب زمونږ سره چې کوم څیزونه دي چې هغه د ریسټینګ ممبرین پوټنشل -70 ملي وولټ برقرار ساتي. نو په هغې کې مونږ د یو خبره د چا کړې وه، د سوډیم پوټاشیم ATPase پمپ خبره مونږ کړې وه. صحیح ده. فار ایگزامپل دا ستاسو سره سپاینل کارډ دی او دا یو سینسري نیوران دی چې دا یې پیریفرل برانچ دی، دا یې زمونږ سره سیل باډي ده یا سوما ده، او دا یې سنټرل برانچ دی چې کوم دی خو راغلی دی سنټرل نروس سیسټم طرف ته. صحیح ده. مونږ دا پیریفرل برانچ یو آوټ اف پروپورشن غټ کړی دی، دا داسې وي نه، خو مطلب د ایکسپلینیشن دپاره چې پروسس څنګه کېږي. نو اوس که تاسو خیال کړی مطلب مونږ پرون دا خبره کړې وه چې په ریسټینګ ممبرین پوټنشل کې ان سایډ زمونږ سره ممبرین نیګیټیو وي او آوټ سایډ څه وي؟ پازیټیو وي. نو ګوره ان سایډ زمونږ سره نیګیټیو دی او بهر زمونږ سره څه دی؟ آوټ سایډ پازیټیو دی. اوس وولټ میټر زمونږ سره یو داسې ډیوایس دی چې په هغې باندې مونږ دا وولټیج وغیره چیک کوو. نو که فرض که د دې مونږ یو الکتروډ دننه کېږدو په سایټوپلازم کې، صحیح ده که نه، د دې چې کوم زمونږ سره نیوران ممبرین دی په دې کې دننه، او که فرض که یو مونږ بهر کېږدو په ایکسټرا سیلولر فلویډ کې، نو دا یو الکتروډ او بل الکتروډ، نو مطلب دا مونږ له چې کوم وولټ میټر دی چې کله دا مونږ له وولټیج راکړي نو دا زمونږ سره -70 ملي وولټ شو، دا 0 شو، دا پازیټیو شو او دا نیگیټیو شو. نو مطلب نیگیټیو طرف ته ډیفلیکشن دی، دا مونږ ته دا شو کوي چې په سیل کې دننه زمونږ سره کوم چارج دی نو دا څه دی؟ دا -70 ملي، مطلب 70 ملي وولټ وولټیج دی، او دا چونکې دننه پکې زمونږ سره نیگیټیو آینز دي، دننه نیگیټیولی چارج دی دا ځای، نو په دې وجه باندې مونږ ورسره نیگیټیو ساین شو کوو. صحیح ده. نو وولټ میټر څه څیز دی؟ میجرز د ډیفرنس ان الکتریکل پوټنشل. دا چې کوم الکتریکل پوټنشل دی نو د دې دا ډیفرنس مونږ ته شو کوي. نو دا زمونږ سره -70 ملي وولټ ریسټینګ ممبرین پوټنشل دی، دا مونږ پوهیږو. صحیح ده. اوس ریسټینګ ممبرین پوټنشل څوک برقرار ساتي؟ د هغې دپاره پرون مونږ یو خبره کړې وه د سوډیم پوټاشیم ATPase پمپ، چې سوډیم پوټاشیم ATPase پمپ یو داسې پمپ دی چې هغه ATP خرج کوي او سوډیم او پوټاشیم اکټیولی چې کوم دی نو مطلب پمپ کوي. صحیح ده. اگینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ. مونږ پرون دا ویلو چې کوم زمونږ سره انټرنل فلویډ دی نو په هغې کې زمونږ سره پوټاشیم 30 ټایمز سیوا وي او بنسبت د آوټ سایډ، او سوډیم 10 ټایمز بهر سیوا وي بنسبت د ان سایډ. نو دا څوک مینټین ساتي؟ مطلب دا زمونږ سره لیکیج کوي په کنسنټریشن ګریډینټ مطابق، دا لیکیج کېږي. په دې ځای کې زمونږ سره څه لګېدلی وي؟ په دې ځای کې پوټاشیم لیکیج پمپس لګېدلی وي، په هغې باندې زمونږ سره د پوټاشیم لیکیج کېږي. د لیکیج مطلب دا دی چې لکه دا څه انرژي په دې باندې نه خرج کېږي، خو بس پوټاشیم د دې نه بهر ته وځي. او یاد ساتئ چې په دې چینل باندې زمونږ سره څه لږ ډېر سوډیم هم دننه ننوځي، د هغې هم لیکیج کېږي په کنسنټریشن ګریډینټ په لحاظ سره، مطلب 30 ټایمز بهر سیوا دي نو دننه ځي. سوډیم 10 ټایمز بهر سیوا دي نو دننه ځي، او پوټاشیم 30 ټایمز دننه سیوا دي نو هغه بهر ته راځي. خو دا چینلز مور لیکي دي پوټاشیم ته بنسبت د سوډیم. نو په دې وجه باندې ورته مونږ پوټاشیم لیکي چینلز وایو، اگر چې په دې کې ماینوټ اماونټ باندې سوډیم هم دننه ځي، د هغې هم لیکیج کېږي. صحیح ده. نو بیا دا څوک مینټین ساتي؟ که فرض که پازیټیو آینز دننه او بهر ته ځي اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ، نو مې بي چې یو داسې ټایم راشي چې دا ریسټینګ ممبرین پوټنشل ډسټرب شي. چې ریسټینګ ممبرین پوټنشل ډسټرب شي نو بیا به میسیجز نه ځي، نرو امپلس به نه کریټ کېږي. د دې لپاره سوډیم پوټاشیم ATPase پمپ ATP خرج کوي، 3 sodium against the concentration gradient بهر ته راولي، مطلب 10 times بهر سوډیم سیوا دي، بیا هم دا 3 sodium بهر ته راولي. صحیح ده. او پوټاشیم 30 times دننه سیوا دي، بیا هم دا دننه ولي. نو مطلب دا چې دا د انرژي نه بغیر نه کېږي. دې قسم دغه ته مونږ بیا اکټیو ترانسپورټ وایي چې کله انرژي خرج کوي او لیږد کوي. صحیح ده.
ها نو څه ګورئ که تاسو وګورئ نو مطلب زمونږ سره 3 پازیټیو چارج بهر ته راځي او 2 پازیټیو چارج دننه ځي نو مطلب دا دی چې پازیټیو بهر نورم سیوا کیږي او دننه چې کوم دی په نسبت څه کیږي کمیږي نسبتا دننه پازیټیو چارج کمیږي ځکه چې دننه 2 پازیټیو چارج دي او بهر چې کوم دی زمونږ سره 3 پازیټیو چارج راځي نو مطلب دا دی چې زمونږ سره پازیټیو چارج بهر څه کیږي سیوا کیږي نو مطلب مینټین ساتي زمونږ سره بل کومه د سوډیم لیکیج د پوتاشیم لیکیج چینل خبرو کوم دا وایي چې دا چینل زموږ سره مور لیکي دي پوتاشیم ته په نسبت د سوډیم نو مطلب په دې باندې موږ زموږ سره پازیټیو آینز چې کوم دي بهر ته راځي مطلب پازیټیو چارجز آوټ سایډ سیوا کیږي په نسبت د ان سایډ نو دوه ریزنز شول دریم ریزن د نیگیټیویټي ان سایډ دا و چې چونکه دا زموږ سره یو سیل دی نیورون نو په سیل کې دننه ډي ان اي وي هغه نیگیټیو چارج دی ار ان اي وي هغه نیگیټیو چارج وي او د دې نه علاوه سب کلوراید آینز او د دې سره سب پروتینز چې کوم دی هغه هم نیگیټیولی چارج نو په دې وجه باندې دننه زموږ سره نیگیټیو سیوا وي په نسبت دی آوټ سایډ صحیح ده نو دا به زموږ سره ریسټینګ ممبرین پوتنشل صحیح ده چې څنګه وي څومره وي او څنګه مینټین پاتې کیږي صحیح ده نو ډېر زیات رول پکې زموږ سره سوډیم پوتاشیم ایټي بیس پمپ دی دا مینټین ساتي صحیح ده ښه اوس به موږ راشو چې موږ دا ریسټینګ ممبرین پوتنشل اکشن پوتنشل ته څنګه کنورټ کوو مطلب دا میسج څنګه دی بیا صحیح ده نو که فرض که موږ دې ځای راشو چې دا زموږ سره کوم ممبرین دی نو یاد ساتئ چې په دې ځای کې سوډیم چینلز دي فار ایگزامپل دلته زموږ سره څه دي سوډیم چینلز دي خو دا سوډیم چینلز داسې سوډیم چینلز دي چې دا په خپله په دې باندې لیکیج نه کېږي انسایډ او نه دا د ولټیج سره څه تعلق معلوق ساتي په خپله پې هم لیکیج نه کېږي د ولټیج سره هم تعلق نه ساتي دا د څه سره تعلق ساتي د میکانیکل فورس سره تعلق ساتي که فرض که دا ممبرین بېګار شي په دې کې مطلب ډسټارشن راشي لږ ډېر وخوځي راوخوځي نو د هغې په وجه باندې دا چینلز کولاو شي او سوډیم چونکې بهر سیوا دي نو دننه راتلل شروع کړي دننه څه شي سوډیم راتلل شروع کړي نو موږ به دا ووایو چې مطلب سوډیم زموږ سره دننه راتلل شروع کړي چې سوډیم دننه راځي نو ستاسو ووایئ چې دا -70 ملي وولټ دا به نورم ماینس کېږي که دا به دغه کېږي کمېدو طرف ته به راځي صحیح ده دې کې به زموږ سره لکه چې کوم زموږ سره ریسټینګ ممبرین پوټنشل دی نو دې سټیټ ته موږ پولرایز سټیټ ویلی وو که نه ریسټینګ ممبرین پوټنشل ته موږ پولرایز کنډیشن ویلی وو مطلب زموږ سره بهر پازیټیو دننه نیګیټیو نو پولز کریټ شول په دې وجه باندې ریسټینګ ممبرین پوټنشل ته موږ پولرایز سټیټ وایو اوس فرض که دا موږ په ذهن کې وساتو چې دا پولرایز سټیټ دی نو چې کله پازیټیو چارج دننه راځي نو مطلب دا دی چې د -70 نه به ورو ورو زموږ سره دا سیز چېرته ځي -60 -50 -40 -30 ورو ورو مطلب زیرو طرف ته به ځي بیا به پازیټیو طرف ته ځي دې پروسس ته موږ هایپو پولرایزیشن وایو څه ورته وایو هایپو پولرایزیشن مطلب دا دی چې دا چې کوم پولرایز سټیټ دی نو دا ورو ورو کمیږي هایپو پولرایزیشن صحیح ده او که فرض که د دې نه لاندې راځي د -70 نو هغې ته بیا موږ هایپر پولرایزیشن وایو صحیح ده ښه نو اوس ګوره تاسو ته ما ووایي چې که فرض که موږ داسې چل وکړو چې دې ځای کې سټیمولس راغی او دا ممبرین ډسټرب شو چې دا ممبرین ډسټرب شي نو د دې په ریزلټ کې سوډیم دننه راتلل شروع کړي چې کوم میکانیکل چینلز دي مطلب سټیمولس یې دغه کړي او د هغې سره په دې کې څه بېګار راشي او دا چینلز کولاو شي نو سوډیم به دننه راتلل شروع کړي چې سوډیم دننه راتلل شروع کړي نو دا به د دې نیګیټیو چې کوم نیګیټیویټي ده دننه نو د دې بیلنسینګ به راولي د دې کوشش به کوي نو د دې دپاره به د -70 نه ورو ورو دا سیز داسې بره ځي بره به ځي که صحیح ده خو چې بره ځي نو یاد ساتئ چې که فرض دا سټیمولس سیوا نه دی دا سټیمولس کمزوری دی نو په دې وجه باندې به لږ سوډیم دننه راشي او بس دا به بیا واپس دې ځای له راشي واپس به ریسټینګ ممبرین بحال شي ریسټینګ ممبرین پوټنشل او میسج به لاړ نه شي که فرض که سټیمولس لږ سیوا دی نو بیا به زموږ سره لږ ډېر سوډیم دننه راشي نو چې ډېر سوډیم دننه راشي نو دا به زموږ سره لږ ډېر لاړ شي بره خو بیا به مطلب دا هغه خپل دغه چې کوم دی نو مینټین دي صحیح ده که نه سټیم پاس ځکه چې لیکیج خو کېږي او سوډیم پوټاشیم ایټي بیز هم ایکټیولي لګیا دی هغه هم کار کوي نو واپس به نارمل پولرایز سټیټ ته راوړي صحیح ده خو که فرض که دا سټیمولس دومره سیوا دی چې دې دومره سوډیم راوړل
چې دا زمونږ سره چې کوم دا ریجن دی دا ریسټینګ ممبرین پوتنشل -70 ملي ولټ او threshold potential زمونږ سره هغه پوتنشل ته مونږ وایو چې په کوم باندې لکه مطلب threshold stimulus action potential جنریټ کوي وس threshold stimulus مونږ څه ته وایو هغه stimulus ته چې هغه د دې قابل وي چې هغه action potential پیدا کړي هغه stimulus ته مونږ threshold stimulus وایو یا ورته adequate stimulus وایو او چې کوم زمونږ سره داسې stimulus وي چې هغه action potential نشي پیدا کولای نو هغه ته مونږ sub threshold stimulus یا ورته مونږ inadequate stimulus وایو صحیح ده نو که فرض کړه threshold stimulus راغی او زمونږ سره دا سوډیم دومره راغلی چې hypopolarization دومره وشو چې threshold potential -60 ته سیز راورسېدو نو یاد ساتئ چې دا به بیا واپس نه راځي کنه دا به بس بیا برځي ولې به برځي ځکه چې کله زمونږ سره -60 ملي ولټ ته راورسېدل نو په دې ځای کې زمونږ سره voltage gated sodium channels موجود دي څه موجود دي voltage gated sodium channel نو دا د دې -60 voltage چې کله هم مینټین شي نو د هغې په ریزلټ کې به دا voltage gated sodium channels کولاو شي voltage gated sodium channels به کولاو شي چې voltage gated sodium channels کولاو شي او فل کولاو شي نو د دې په وجه باندې زموږ سره سوډیم چې کوم دی نو هغه دننه طرف ته په تیزۍ سره راتلل شروع دننه طرف ته په تیزۍ سره راتلل شروع چې دننه طرف ته په تیزۍ سره راتلل شروع کی نو دا ګراف به زموږ سره نورم داسې دي خیال هم دی مطلب ورو به دا زیرو طرف ته ځي بیا به پازیټیو طرف ته صحیح دی نو دا زیرو طرف ته تلل شروع کی دې پروسس ته مونږ ډیپولرایزیشن وایو څه ورته وایو ډیپولرایزیشن لکه مطلب بهر زموږ سره په دې خاص ریجن کې بهر زموږ سره پازیټیو دی دننه نیگیټیو دی نو دې سټیټ ته مونږ خو پولرایز سټیټ وایو خو چې کله دا نیگیټیویټي او پازیټیویټي ډیسټرب کیږي نو دې پروسس ته مونږ ډیپولرایزیشن وایو نو مطلب هغه ډیسټرب شروع زموږ سره دننه پازیټیو شي او بهر نیگیټیو شي نو دې پروسس ته بیا مونږ څه وایو ډیپولرایزیشن صحیح ده ها وس دا دې زیرو ته راورسي وس چې کوم واړنی وړاندې او سنټرل نروس سیستم دی نو هغه صرف او صرف د زیرو پورې راځي ور شوټ نه کوي پازیټیو طرف ته نه ځي خو چې کوم لارجر نیورون دی نو هغه پسې پازیټیو طرف ته نه ځي نو مطلب فار ایگزامپل زموږ سره دا ریجن چې کوم دی دا پازیټیو دی +50 نو +50 طرف ته لاړ شي د زیرو نه +50 طرف ته چې کوم دی نو لاړ شي خو چې کله دا د زیرو ته راورسي مطلب پازیټیو طرف ته ځي نو په دې ټیم کې دا سوډیم چینلز بند شي دا سوډیم چینلز څه شي بند شي اوس ګوره دا ولې داسې ځي برځي د دې دا خیال وي لکه زموږ سره چې کوم سوډیم ایکویلیبریم پوټنشل دی نو هغه +65 دی سوډیم ایکویلیبریم پوټنشل +65 دی نو د دې دا خیال وي چې مطلب زه خپل ایکویلیبریم ګین کوم نو دې طرف ته ځي داسې خو چې څنګه دا د زیرو ته او مطلب د پازیټیو طرف ته شروع شي په دغه ټایم کې سوډیم چینلز بندېدل شروع شي او پوټاشیم چینلز کولاوېدل شروع شي څه وشي سوډیم چینلز بندېدل شروع شي او پوټاشیم چینلز کولاوېدل شروع شي چې کله سوډیم چینلز بند شي او پوټاشیم چینلز کولاو شي نو پوټاشیم خو دننه 30 ټایمز سیوا دي بنسبت د آوټ سایډ نو مطلب دا دی چې پوټاشیم به بهر طرف ته تلل شروع کی پوټاشیم به چیرته تلل شروع کی بهر طرف ته نو چې پوټاشیم بهر طرف ته تلل شروع کی نو مطلب دا دی چې پازیټیو چارج اوس بهر ته ځي نو بهر به بیا پازیټیو سیوا کیږي او دننه به نیگیټیو نو په دې وجه باندې به دا د دې ځای نه راواپس شي څه به شي راواپس شي چې کله دا راواپس شي نو دا به راځي دی خو به راځي ریسټینګ ممبرین پوټنشل ته او یاد ساتئ چې دا بیا بندېدل شروع شي چې کله دا ریسټینګ ممبرین پوټنشل ته راورسي نو پوټاشیم چینلز بندېدل شروع شي خو پوټاشیم چینلز لږ سلو دي پوټاشیم چینلز سلو دي په کولاوېدلو بندېدلو کې نو په دې وجه باندې چې کله دلته کولاوېدل شروع کړي نو دا دې لږ ورشوټ وکړي مطلب بره لاړ شي او چې کله بیا ریسټینګ ممبرین پوټنشل ته راشي بیا بندېدل شروع کړي نو دلته هم زموږ سره دا لږ سیوا راشي لاندې راشي دا هم لږ سیوا راشي وسم دا زموږ سره ریسټینګ ممبرین پوټنشل او پولرایز سټیټ و چې کله بره تلو نو ډیپولرایزیشن کېدو چې کله په دې ځای کې سټاپ شو او واپس لاندې راتلو نو واپس پولرایز سټیټ ګین کېدو نو دې کنډیشن ته مونږ ریپولرایزیشن وایي څه ریپولرایزیشن خو چې کله دا پولرایز سټیټ ته راورسېدو نو د هغې نه دا لږ لاندې نور راغلی نو دې ته مونږ هایپر پولرایز سټیټ وایي څه مورته وایي هایپر پولرایزیشن
دا اوس لاندې ځکه راځي چې څنګه تاسو ته دا به راځي چې مطلب سوډیم ایکولیبریم پوټنشل گین کی نو دغه شان کې دا هم لاندې راځي چې مطلب پوټاشیم ایکولیبریم پوټنشل گین کی هغه زموږ سره -85 ملي دی صحیح ده کنه ملي وولټ دی ساري زموږ سره چې کوم پوټاشیم ایکولیبریم پوټنشل دی نو هغه -85 ملي وولټ دی نو د دې دا خیال چې مطلب زه خپل ایکولیبریم گین کما خو په دې دوران کې دا بندیدل شروع شوي او چې کله دا لږ شان راواوړي بس دغه بند شي نو بیا نور پوټاشیم بهر ته نشي تللی چې دا ایکولیبریم ته راشي نو په دې وجه باندې دا په دغه ځای سټاپ شي نور دی خوا نه راځي دې سټیټ ته مونږ هایپر پولرایزیشن وایو صحیح ده وسو چې کله زموږ سره هایپر پولرایزیشن وشي نو په دې دوران کې وس دا بیا چې کوم دی نو مطلب ځان به بیا ریډي کوي صحیح ده کنه ځان به بیا ریډي کوي چې مطلب نوې د دې ځای نه بیا دغه شروع شي لکه ډیپولرایزیشن او بیا ریپولرایزیشن په دې طریقه باندې به میسج چې کوم دی نو د ویو په شکل کې ځي ایکشن پوټنشل یا نرو امپلس موږ څه ته وایو چې په هغه کې زموږ سره الکتروکیمیکل چینج د ویو په شکل کې روان هغه ته موږ څه وایو ایکشن پوټنشل یا نرو امپلس ورته وایو نو الکتروکیمیکل چینج مطلب دا دی چې دا کوم چې دا چینج د الکتریسيټي د ولټیج دغه او دا ولټیج چې زموږ سره د کیمیکلز په وجه باندې کېږي د سوډیم او پوټاشیم څه دي کیمیکلز دي نو په دې وجه باندې الکتروکیمیکل چینج په وجه باندې زموږ سره دا ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن کېږي او دا ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن په دې ممبرین باندې روان وي نو دې ته موږ څه وایو ایکشن پوټنشل اوس ګوره که فرض کوو موږ دا ممبرین په ټوکرو کې ډیوایډ کړو لیټس فار ایگزامپل دا موږ سره یو ټوکړه شو داسې صحیح ده نو په دې ځای کې موږ ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن وي اوس ګوره په دې ټوکړه کې که لیټس فار ایگزامپل زه په دې ځای کې بل پیچ واخلم بله ټوکړه په دې ځای کې بله داسې په دې طریقه باندې زه په ټوکړو کې ډیوایډ کړم نو داسې نه ده چې په دې لپاره سټیمولس پکار او اوس به د دې لپاره بیا سټیمولس پکار وي نه داسې نه ده چې کله د دې ډیپولرایزیشن کېدو چې کله زموږ سره threshold potential gain شو دلته او سوډیم ولټیج ګیټډ چینلز کولاو شول نو چې کله سوډیم دننه راتلل شروع شول نو څه سوډیم چې په دې ډایرکشن کې دی خو هم راغلی په دې کې هم راځي په دې کې هم ځي صحیح ده خو موږ په دې کې هم رس دې طرف ته موږ دې طرف ته کنسیډر کړو چې مطلب سوډیم چې کله په تیزۍ سره راتلل شروع کړو نو څه سوډیم چې دې طرف ته راغلی چې څه سوډیم دې طرف ته راغلی نو د دې ځای خپل ریسټینګ ممبرین پوټنشل وکړه نو هغه ریسټینګ ممبرین پوټنشل یې ورو ورو چاته روان شو threshold potential ته وایي اکه ریسایکلینګ کیږي نو د دې هم threshold potential طرف ته روان شو چې threshold potential کله د دې gain شو -60 نو دلته هم sodium voltage gated channels شته نو هغه کولاو شي چې دلته کې sodium voltage gated channels کولاو شي نو sodium دلته د نن راتلل شروع کی چې د نن راتلل شروع کی نو دلته ډیپولرایزیشن شروع شي چې ډیپولرایزیشن هغه sodium equilibrium potential gain کولو لپاره برازي خو په دغه ټایم کې زموږ سره بیا پوټاشیم چینلز کولاو شي چې پوټاشیم چینلز کولاو شي نو پوټاشیم چرته تلل شروع کی بهر طرف ته پوټاشیم بیا بهر طرف ته تلل شروع کی چې پوټاشیم بهر ته تلل شروع کی نو مطلب پازیټیو چارجز لاس کیږي نو بیا دا چې کوم دی نو واپس راځي دی خو نیگیټیو طرف ته نو واپس ریپولرایزیشن کیږي نو بیا دلته چې کله پوټاشیم ایکولیبریم پوټنشل کوم چې -85 ملي وولټ دی هغه کې انکول د بار راځي خو نو لږ شان هایپر پولرایزیشن وشي ځکه چې په دې ټیم کې پوټاشیم چینلز بنديږي خو پوټاشیم چینلز لږ سلګش دي لږ سلو بنديږي نو په دې وجه باندې دا لږ سیوا راشي نو دې ته موږ هایپر پولرایزیشن وایو نو اوس ګوره بیا چې کله په دې ځای کې سوډیم په تیزۍ سره راتلل نو څه سوډیم دې خوا راغلی نو هغوی د دې ځای چې کوم ریسټینګ ممبرین پوټنشل دی نو هغه threshold potential ته بوتلی وو نو په دې ځای کې چې کله threshold potential gain شو نو دلته هم سوډیم چینلز کولاو شول نو بیا مطلب نو دغه ریسایکلینګ دی په دغه طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی نو ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن کیږي اوس ګوره په دې کیس کې چې دلته کله ډیپولرایزیشن کېدو نو ډیپولرایزیشن چې دلته کله کېدو نو هغه بیا په دې کې ډیپولرایزیشن پیدا کو خو چې کله دا ډیپولرایز کېدو نو دا واپس ریپولرایز شو بیا چې کله دا ډیپولرایز کېدو نو د بیا په دې کې ډیپولرایزیشن خو چې دا کله ډیپولرایز کېدو نو دا واپس ریپولرایزیشن په خپل ریپولرایز شو او دا یې ډیپولرایز کو نو مطلب زموږ سره د ډیپولرایزیشن او د ریپولرایزیشن یو بل فالو کوي صحیح ده کنه مطلب یو بل پسې داسې کېږي ډیپولرایزیشن فالوډ بای ریپولرایزیشن نو په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی نو میسج د یو ځای نه بل ځای ته ځي صحیح ده ښه
اوس موږ د دې ځای پورې خو د نرم امپلس خبره وکړه چې مطلب نرم امپلس زموږ سره په دې طریقه باندې جنریټ کېږي، په دې طریقه باندې ځي داسې. که اوس موږ راشو سپیډ اف نرم امپلس له صحیح ده چې مطلب د نرم امپلس سپیډ زموږ سره په څه باندې ډیپینډ کوي. نو دا موږ مخکې یو پیرا ویلو چې مطلب دا زموږ سره په څه باندې په ډایمیټر باندې ډیپینډ کوي، په لینث باندې ډیپینډ کوي او په مایلین شیټ باندې ډیپینډ کوي. خو یو پوینټ بل څه کلیر کول غواړم چې که خیال هم کړی که تاسو وایئ چې په ډیپولرایزیشن کې به سوډیم دننه راځي، نو چې مطلب دا ټول سوډیم دننه راشي نو بیا به څه چل کېږي، مطلب او ټول پوټاشیم بهر ته لاړ شي، بیا خو دا ریسټینګ ممبرین پوټینشیل به مینټین نه پاتې کېږي، نو بل امپلس به بیا څنګه ځي. نو یاد ساتئ چې دا دومره کم نه وي، صحیح ده که نه؟ دا دومره کم نه وي چې مطلب دا به دومره زر ختم شي، دا زر نه ختمېږي، دا ښه پوره ټایم اخلي، صحیح ده؟ چې پوره ټایم اخلي نو مطلب زموږ سره په دې کې دومره وي چې دا 50 میلیون امپلسز جنریټ کولی شي. 50 میلیون امپلسز. نو چې کله 50 میلیون امپلسز برابر شي او مطلب په هغې کې زموږ سره سوډیم دننه راشي او پوټاشیم بهر ته لاړ شي، نو بیا به زموږ سره چې کوم دی نو بېجار پیدا کېږي. نو دومره پورې امپلسز خو نه وي، صحیح ده؟ البته که رام شي نو بیا د هغې سره داسې چل کېږي چې دا سوډیم پوټاشیم اډیپیز پمپ چې کوم دی نو دا خپله اکټیویټي ډبل کوي، ټریپل کوي، ایون دا د 8 ټایمز پورې خپله اکټیویټي سیوا کولی شي په تیزۍ سره، 3 سوډیم بهر ته او 2 پوټاشیم دننه. نو بیا چې کوم دی نو هغه واپس په دې طریقه باندې ریګین کوي، صحیح لګي؟ نو مطلب دا نه دی چې یاره دا به بس داسې وشي چې یاره سوډیم به ټول دننه راشي، پوټاشیم به ټول بهر ته لاړ شي، بیا به قصه ورانه شي. نه، داسې نه ده. چې کوم سوډیم پوټاشیم اډیپیز پمپ دی نو هغه دا چیز مینټین ساتي او ایون دا چې د 8 فولډ پورې چې کوم دی نو خپل اکټیویټي سیوا کولی شي، صحیح ده؟ ښه، دې نه علاوه مونږ چې کله د سپیډ ته راشو چې د نرم امپلس سپیډ زموږ سره په څه باندې ډیپینډ کوي، یا مطلب ویلاسټي. نو ویلاسټي په 3 څیزونو باندې ډیپینډ کوي، صحیح ده که نه؟ یو په ډایمیټر باندې ډیپینډ کوي چې مطلب د دې نیوران ډایمیټر څومره دی، بل په لینث باندې ډیپینډ کوي او بل زموږ سره په مایلین شیټ باندې ډیپینډ کوي، صحیح ده که نه؟ په مایلین شیټ باندې ډیپینډ کوي. نو ډایمیټر دا دی چې دا ما تاسو ته مخکې مې ویلي چې مطلب زموږ سره resistance is inversely proportional to area. که فرض کړه ډایمیټر سیوا دی نو ډېر چارجز به ځي نو په تیزۍ سره به میسج ځي، صحیح ده که نه؟ او که فرض کړه ډایمیټر کم دی نو بیا به پکې ریزسټنس سیوا وي نو میسج به تیز نه ځي. نو یو ریزن دا دی چې موږ دغه سیوا کوو، سپیډ سیوا کوو د نرم امپلس، نو پکار دا دی چې ډایمیټر یې سیوا شي. خو که فرض کړه ډایمیټر سیوا کېږي، صحیح ده که نه؟ نو بیا خو مونږ ویلو کنه چې په نروس سیستم کې زموږ سره 2 قسمه سیلز دي، نیورانز او نیوراګلیل سیلز. او د نیوران زموږ سره 100 بلین مونږ نیوران ویل، نو د ټول ډایمیټر ته سیوا کنه دا خو لګه باډي ده، بلکې خو بیا مسله راځي، صحیح ده کنه؟ نو په دې وجه باندې بل داسې څه طریقه هم پکار ده چې د هغې په ذریعه باندې سپیډ سیوا کېږي، صحیح ده؟ او یاد ساتئ چې دا لارجر ډایمیټر والا نیوران زموږ سره په انورټیبریټس کې موجود وي، په انورټیبریټس کې اسپیشلی د ټولو نه لارجسټ ډایمیټر والا نیوران زموږ سره په سکویډ کې موجود دي، صحیح ده که نه؟ سکویډ دا یو مولسک دی، صحیح ده؟ په دې کې موجود دي چې مطلب هغې ته هم زموږ سره د تیز تللو میسج ضرورت وي چې کله به پریډیټر حمله کوي نو چې دا د هغې نه ځان کویک اسکیپ کولی شي، مطلب په تیزۍ سره ځان د هغه نه بوتلی شي. نو بیا جیټ پروپلشن میتډ کوي، په هغې باندې ځان د هغه ځای نه زر لرې کړي، صحیح ده؟ ښه، بل دی لینث. نو لینث خو مونږ ته پته ده چې مطلب لمبایي ډېره وي نو میسج به ټایم اخلي، سلو به راسي، او که لمبایي کمه وي نو میسج به تیز ځي. بل زموږ سره دی مایلین شیټ. نو مایلین شیټ باره کې ما تاسو ته خبره کړې وه چې مطلب زموږ سره مایلین شیټ په سنټرل نروس سیسټم کې وي هم وي او په پیریفرل نروس سیسټم کې هم وي. خو په سنټرل نروس سیسټم کې چې کوم سیلز د مایلین شیټ جوړ کړی وي نو هغې ته مونږ اولیګوډنډروسایډس وایو، او چې کوم په پی ان اس کې جوړ کړی وي نو هغې ته مونږ شوان سیلز وایو. اوس شوان سیلز په ان مایلینیټډ نیوران کې هم موجود وي، خو د هغې سره صرف په خوا کې موجود وي، اخوا دیخوا ملټیپل فولډز یې نه وي تاو کړی. او چې کله زموږ سره شوان سیلز ملټیپل فولډز تاو کړي نو بیا ورته مونږ څه وایو؟ مایلین شیټ ورته وایو، صحیح ده؟ نو په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم د نیوران دی د هغې کوم میسج دی نو هغه څه کېږي؟ سیوا کېدلی شي، صحیح ده؟ ښه، اوس به مونږ راشو د امپلس چې کوم زموږ سره 2 قسمونه دي، صحیح ده؟ یو کنټینیوس دی او یو سالټیټري دی،
صحیح ده مطلب کنټینیوس امپلس مونږ دې ته وایو څنګه چې دا مونږ منشن کو په دې کې زموږ سره مایلین شیټ نشته نو چې مایلین شیټ نشته نو مطلب په دې ټول ممبرین کې زموږ سره کنټینیوسلی ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن کیږي په ټول ممبرین کې او میسج کنټینیوسلی را روان وي نو دې ته مونږ کنټینیوس امپلس وایو او دویم نمبر دی زموږ سره سالټیټری امپلس نو سالټیټری امپلس داسې وي چې که فرض که زه دا ووایم چې دا زموږ سره نیوران شو دا څه شی شو فرض که دا نیوران شو په دې ځای کې مطلب سیل باډي ده او دا بیا سنټرل برانچ دی په دې طریقه باندې نو که زه دا ووایم چې د دې نه زموږ سره شوان سیلز تاوي څه تاوي شوان سیلز خو هغې ملټیپل لیرز جوړ کړي نو مطلب دا دی چې مایلین شیټ صحیح ده مایلینیټډ نیوران دی نو چې کوم مایلینیټډ نیوران دي ملټیپل فولډز یې تاو کړي دي صحیح ده که نه ملټیپل فولډز داسې صحیح ده دغه شان دي بیا بل شو دا او دغه شان دا شو دغه شانتي زموږ سره یو بل سیل او هغې هم ملټیپل فولډز تاو کړي په دې طریقه باندې صحیح ده نو چې کله مایلین شیټ ملټیپل فولډز تاو کړي نو مایلین شیټس چونکې سیلز دي که نه او په سیل کې زموږ سره څه موجود وي په پلازما ممبرین کې لیپیډ موجود وي نو مطلب دا دی چې د دې نه زموږ سره ځای په ځای باندې لیپیډ تاو شو او لیپیډ انسولیټر دی نو مطلب که فرض که په دې ایریا کې زموږ سره ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن پروسس کېږي صحیح ده خو په دې ځای کې به بیا نه کېږي دلته به بیا کېږي دلته به بیا نه کېږي صحیح ده مطلب په نور ځای پر انویر باندې به ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن پروسس کېږي او چې په کوم ځای نه مایلین شیټ تاو دی نو په هغه ځای کې به نه کېږي نو ګوره که دلته سټیمولس راغی فرض کړو په دې ځای کې زموږ سره سوډیم چینلز کولاو شول او سوډیم په تیزۍ سره راتلل شروع کړل نو څه سوډیم دې دې خوا لاړ شي دې ځای ته او په دې ځای کې دا فاصله دومره نه وي دا د 1 نه واخله د 3 ملي میټر پورې وي انتهایی کمه فاصله وي صحیح ده که نو مطلب دومره ډېره فاصله نه ده چې یاره په دې ځای کې دا دغه ځای ته نشي رسېدلی او دغلته ډیپولرایزیشن نشي کولی نو څه سوډیم دې خوا راشي چې څه سوډیم دې خوا راشي نو د دې چې کوم زموږ سره ریسټرینګ ممبرین پوټنشل دی نو هغه تھریشولډ پوټنشل ته لاړ شي چې کله تھریشولډ پوټنشل ته ورسي نو په دې ځای کې زموږ سره سوډیم چینلز وولټیج ګیټډ چینلز کولاو شي نو چې کله په دې ځای کې سوډیم وولټیج ګیټډ چینلز کولاو شي نو چې کله دلته سوډیم راځي نو بیا دلته کې نو مطلب دغه پروسس کېږي خو په دې ریجنز کې نه کېږي صرف په نوډز اف رینویر باندې یا چې کوم دی نو دې ته مونږ نیورو فایبریلر نوډ هم وایو صحیح ده که نو په دغه ریجنز باندې کېږي نو په دې وجه باندې زموږ سره د دې ځای نه دې ځای ته شو د دې ځای نه دې ځای ته او د دې ځای نه دې ځای ته داسې په دې طریقه باندې زموږ سره میسیج ځي نو دې ته مونږ ډسکنټینیوس یا سالټیټری امپلس وایو سالټیټری مطلب دا زموږ سره ریلیټن ورډ دی سالټیر مینز جمپ ټو جمپ صحیح ده نو په دې طریقه باندې دا جمپینګ مینر نو د دې جمپینګ مینر زموږ سره دوه فایدې دي یو خدا دی چې میسیج به تیز ځي په کنټینیوس کې میسیج سلو ځي او په ډسکنټینیوس یا مایلینیټډ نیوران کې چې کوم دی زموږ سره میسیج تیز ځي بله خبره پکې دا ده چې په دې کې به انرژي هم کمه خرج کېږي د دې خرچه به هم کمه په دې ځای کې چې کله په هر ځای کې ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن کېږي نو سوډیم پوټاشیم ایټیپیز په دې ممبرین کې په هر ځای کې لګېدلي نو هغه به ډېره انرژي خرج کوي چې هغه واپس مینټین کوي 3 سوډیم بهر ته راولي او 2 پوټاشیم دننه نو هغه بیا ډېره انرژي خرج کوي او په دې ځای کې خو چونکې په لږ ځای کې ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن وشو نو لږ ډسټربنس کریټ شو نو په دې ځای کې به بیا سوډیم پوټاشیم ایټیپیز لږه انرژي خرج کوي او څه به کوي بیا مطلب هغه خپل دغه به چې کوم دی نو واپس ګین کولی شي خپل ریسټرینګ ممبرین پوټنشل صحیح ده سټارټ ښه نو زموږ سره ریفریکټري پیریډ پکې مونږ ډسکس نه کوو نو اوس هغې له راځو چې کله هایپر پولرایزیشن وشي نو په دې ځای کې دوباره دا ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن په اسانه باندې نه کېږي نو په دې ټایم کې دا لږې شانتي دمه غواړي او چې واپس دا خپل حالت ته لاړ شي واپس ریسټرینګ ممبرین پوټنشل ته لاړ شي راځي نو په دغه کنډیشن کې بیا دغه پیریډ ته مونږ څه وایو ریفریکټري پیریډ ورته وایو نو چې کله دا لږ شان ټایم تیر شي او دا خپل واپس خپل حالت ته راشي نو د هغې نه وروسته بیا څه چل وشي بیا دا اویلیبل وي د دې لپاره چې مطلب دوباره بیا دا ډیپولرایزیشن کولی شي بل پوینټ پکې دا و چې آل آر نن فینامنا مونږ په دغه کې کړې وه په کنټرول اف مسلز کې مونږ دا ویلو چې کله یو موټر نیوران څومره مسل فایبرز ته اټیچ وي نو دې ټولو ته په شریکه باندې مونږ 1 موټر یونټ وایو صحیح ده که نه او هغې کې هم مونږ د آل آر نن فینامنا یا آل آر نتینګ یا آل آر نن پرنسپل خبره کړې وه نو دغه شانتې زموږ سره په دې ځای کې هم دا خبره ده چې
کله ډیپولرایزیشن وشي مطلب یو پیرا اکشن پوتنشل جنریټ شو نو یاد ساتئ چې دا ټول ممبرین څومره چې نیوران دی څومره چې د نیوران لینک دی نو دا ټول به زموږ سره بیا ډیپولرایز کیږي په دې وجه باندې موږ وایو چې څه سوډیم چې کوم دننه راشي نو څه په دې ډایرکشن کې پلی شي او څه په دې ډایرکشن کې نو مطلب چې یو پیرا اکشن پوتنشل جنریټ شو نو آل اوور د ممبرین کیږي نو دا شان په مسل کنټریکشن کې موږ دا خبره کړو چې یو موټر نیوران اکټیویټ شو نو دغه موټر نیوران سره چې څومره هم مسل فایبرز اټیچ دي نو ټول ته بیا میسج او ټول به کنټریکشن کولی شي صحیح ده خو چې کوم دغه یو نیوران د کوم اټیچ دي نو دا شان په مسلز کې زموږ سره موټر یونټس ډیر وي خو چې څومره اکټیویټ شي د هغې په نسبت باندې به بیا فورس اپلای کیږي صحیح ده